رحمة للعالمين يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبوي سیرت. نن موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک سیرت هغه مهم اړخونه بیانو چې د انسانیت په دې ستر نړۍ کې د بریا، عدالت او هدایت بنسټ جوړوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل دعوت د حق او حقیقت پر بنسټ پیل کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانان د باطل نه راګرځېدو او د حق منلو ته رابل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعوت یوازې خبرې نه وې، بلکې د قوي دلیل، حکمت او ښه اخلاق پر اساس ولاړ وي. نبوي سیرت یو مهم اصل دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل د حق ملاتړ کاوه. که څوک مظلوم و مرسته به یې ورسره کول، او که څوک ظالم و له ظلم نه به یې منع کاوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نیز ټول انسانان برابر و او عدالت به یې پر هر چا یو شان پلی کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر ډول باطل، غلط فکر او ناسم عقیده ردوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حق واضح کاوه او خلق به د حقیقت پر لور رهنمایي کول. باطل به فدلیل او حکمت سره ماتاوه، نه په زور او سختۍ. په نبوي سیرت کې دا ډیر مهم درس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل د مظلوم ترڅنګ ولاړ و. که څوک کمزوری و یا حق یې خوړل شوی و، نو د هغوی به مرسته کوله او حق به یې ورساوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول هڅې یوازې د یوې ډلې لپاره نه، بلکې د ټول انسانیت بریا لپاره وې. لارښوونې داسې وې چې انسانانو ته به د دنیا او آخرت دواړو